وژړه زړګیه ډېر ډېر مې په جانان پسې دومره عشقې توی کړه. وی د هغه چا سره ملګرتیا مه کوه چې د مور و پلار نافرماني کوي. هغه ډېر تعجب وکړو، وی دې کې څه کمال دی چې د مور پلار سره نافرماني کوي، ته ورسره ملګرتیا مه کوه. د دې څه مطلب شو؟ هغه ورته وی چې د دغه غټو انسانانو حق یې ادا نه کړو نو ستا څه خیال دی چې ستا حق به ادا کړي او ستا سره ملګرتیا وکړي؟ ډېره ژوره خبره ده چې یو سړی د مور پلار حق ادا نه کړي، د دومره غټو انسانانو، نو دې به د ملګري حق ادا کړي؟ چېرته یې به نشي ادا کولی. دا نصیحت و د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې مه کوه ملګرتیا د هغه چا سره چې هغه صحیح چې هغه د مور پلار نافرمانه وي. وژړه زړګیه ډېر ډېر مې په جانان